د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. برېښنا شرکت وایي د 38 میلیون افغانیو په ارزښت د وسایط عمومي کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس په افغانستان کې د ناروې کمیټې له رئیس سره وکتل. د افغاني سرې میاشتې له لورې د ترکیې له زلزله ځپلو سره 4.5 میلیون افغانۍ نغدي مرسته وشوه. اطلاعات او فرهنګ وزارت د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپاره کړي پیغام کې وایي چې د دیني او ملي ارزښتونو په رڼا کې د بیان ازادۍ او د ټولو رسنیو په ځانګړي ډول د راډیو برخې بشپړ ملاتړ ته ژمن یو. د سمنګان ولایت د استخباراتو ریاست منصوبینو د یو لړ کشفي راپورونو پر اساس د یاد ولایت په خلم او د رسوب بالا ولسوالیو کې یو شمېر سپکې او درنې وسلې او نظامي توکي چې په ناقانونه توګه ساتل شوي وو کشف او ترلاسه کړل. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست وزیر د کندهار ولایت له والي سره وکتل. د افغانستان بانک وایي افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې بله کڅوړه چې 40 میلیون امریکایي ډالر دې راورسېده او یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه. وړم ورځ چین کې د افغانستان اسلامي امارت د لوی سفارت سرپرست سید محی الدین سادات د انرژي چاینا چینایي دولتي کمپنۍ له یوه لوړپوړي پلاوي سره ولیدل. یا د کمپنۍ افغانستان کې د سیمنټو د فابریکو د جوړولو په برخه کې د پانګونې لپاره لیوالتیا وښوده. د سفارت د سرپرست لخوا ورته د همکارۍ ډاډ ورکړل شو. کورنۍ چارو وزارت وایي د نشهیي توکو سره د مبارزې منصوبینو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د ننګرهار، تخار او فاریاب په ولایتونو کې نږدې 300 تنه روږدي کسان راټول او د درملنې په موخه یې اړوند روغتونونو ته لیږدولي دي. افغاني سرې میاشتې نن د سوري زړه په ناروغۍ اخته 14 ماشومان پلازمینه کابل کې د زړونو د درملنې 2 روغتونونو ته ور وپېژندل. تېرو 5 میاشتو کې افغاني سرې میاشتې بېلابېلو روغتونونو ته د سوري زړه په ناروغۍ اخته 609 ماشومان ورپېژندلي چې د درملنې لګښت افغاني سره میاشت تادیه کوي.